الله رسول به دعا کوله یا الله پاک دامنی را نصیب کړي. پاک دامنی پاک دامنی دا معنا ده. او چې سړی پر پاک دامن ښځه باندې تهمت ولګي د دې سزا انتهایی ډیره سخته ده. چې پاک دامن ښځه دی سړی وایي ډیره بیکاره ښځه د باندې ګرځي دا ابا پاک ښځه یا په مجبورۍ پسې راوتلي. نو بیبي عایشه صدیقه وایي موږ چې به کله حج لره ولاړو په حج کې به بیا موږ د پیغمبر اسلام زموږ مخام بلد شو و ښځه په احرام کې مخ نه پټوي صحیح شو کې پټوي نو داسې هغه کیپ خولۍ په سر یې دا زموږ ته اوس څو بزرګانې هغه دا کیپ خولۍ بیا هغه داسې هغه پرده مرده پر ایله کړي صحیح شو. او د الله رسول سره چې موږ سره ولو بس موږ مخان لد شو چې کله به صحابه کرام رالو مخ لره موږ دغه ټکران پر مخ ایله کو داسې د خپل لاس نیولې و چې دا ټکر د مخ سره نه نشته دا موږ داسې کوو. عائشه صدیقه د ګر جهان پاک دامن ښځه ده. حضرت عمر فاروق د ګر جهان پاک دامن شخص و لیکن دا مخ کوي. زموږ هغه خوروره چالور را پاوا کړي چا خور را پاوا کړي پښتو توري بد خبره ده چا کور والای وروره مخ لڅ دی را نو روانه ده په عمره کې نو په جاز کې دا نه دیم دا شین مخ نیولې زما کرکه څنګه شرم نه لري څنګه نه شرمېږي د خاوین د ورور ته په سل کاله مخ نور لڅي او دلته په دات سلوي چې مخ نه پټي عجبه خدا ده څنګه نه ولاده خبره ده. ایو بزرګ کور والا ورته ما بوزه حج لره هغه ورته ویلې ورشتي دا ستا حج لره په ول ش خبره زتا بوز او پرده کول دا فرض نو ته بس تا مخلص نو څه ضرورت دي چې شته زتا بوز لازم شي پرده نه کوي بس بیا ته د مختص یالته نو بس اوس په احرام کې مجبوری ده ټیک دی یو حد پر مجبوری ده کله څه مجبوری ده خو مخ پټ ما زه مخ سره چادر منشلو بس دی خو نه دلته خو مختص په جاز کې چې مختص ولې بس بیا ته په بازارو ته نه ګرځي بداغس مخلص نو ګرځي پردا دکاندار پردا ازمره خو به څه د عقل د خام خلاص انو داسې پښتو سره وای خاصه و په پښم بازار کې سره ناشته لکه دا خلک د شناخته دي خانه دي خراب وسو خبري خو نو څه قرار کړ چې څوک دې نو پیژني دای سړی شرمیم. عائشه صدیقه وای موږ مخ پټوي او څونه پاک شته قرآن په ډک دی د الله د رسول عزت د الله د رسول لباس هغه موږ مخ پټوي. او بیا حضرت انس وای زما په ژوند کې ګران ترين شپه تا غراله زما د ژوند زه خو د نبی اسلام خادم وم لس کاله د پیغمبر سره خدمت وکړم دا وایي چې ځوان سو زه چې خپل وخت سوار لس کاله ته ورسېدلم د الله رسول زمان حکم دی بعد کور ته مرزه بس دا ورځ پر ما څونه مشکله تیر شوی چې زه د الله رسول د کور بند شو بس بیا در دې بیا ګران ورځ مالي دلیم دا څونه ګران ورځ. حضرت انس رضی الله عنه نو چې شو العیاذ بالله او عائشه صدیقه او پکور کې بیبي حفصه او پکور کې دا غره کم پیغمبر سم نور بیبي ګانی نو ولې به اجازه نه ورکړه زموږ هغه خو اجازه ما کلاس پیو لودي دای نه یار راغلی پکور کې کور والا سره ناشته نه چې په خو دای برایست کښینه ته وله ته چیرې چې هاي ټلیفون ورو کې زه خو راغلی ستا کور مخ هغه کور والا ټلیفون کې دروازه ورخلاص صحیح شو بیا خالی بیا تماشې کوي چې بیا نو تر سترګو وښ کې بهيږي چې خدای څه فساد راوسو هغه دغه شاینه احتیاط نه په مشکل زموږ شي خالد خاوین د ورور سره ډیر شمخ پټولې سي صحیح یا څنګه هم سایګانو نور چې دار او ته خالي ورته ګور بیا د دې خبرو ته ګور نو خدای دغه تبا کړم دي تی ورشت جوړ روغ یلدل روغ شت وتی نه یلدل بس خالد ورته ګور سر د دې درد کوي ملا د دې درد کوي ګوډې د دې درد کوي بلډ پریشر د دې نه سمېږي او نور اړخونه د دې درد کوي به دا د دې نه جوړې ده نو دا شته پرهیزګاري کولای الله بدون پریشانی نه در باندې راوستل ازمش په خواني زنانه دي نه ازمش ته مند یا ناګانی اچ ډاکټر راولي کپیش ایا وسه چې راولي نیو کالی ورته واغلی اورا د اسکالی هغه څه پکې چی کوز دی نه چې یو ډاکټر لره ځو ما جو بلډ پریشر به وګوري یا نو بد خبره ده اچ خدای پاک در میړه کړی دی واغه ته ولې نه ده بد خبره چې په اخرونو کالی کې ګرځي ورته ګرځي
توبه توبه صحیح شو دا زموږ د ښځو زموږ د اوو ښځو او زموږ د مندو موږ ته مندو خو ماشاءالله الحمدلله ډېر پاک ښځې تېر شوي ټي وي ته به یې کتل ټي وي به چالو دا مخ به یې پټوي سپین سرې ښځه وکپېدله به ډاکټر ته وایي مورې زه دې ګورم ته څه کوي یا په ما کار مړ زه په ما هېڅ نه دي شوي په ما کار مه لره هغه ته به ګوري یا بل بلډ پرېشر یې ګوري بس زوی زه جوړ یم زه دې په زوره راوستلی یم دا د شرم د حیا د وجې وایي ایا زموږ هغې خو چې دا ورغلی نه وي هغه ستونی راپورته کړي نه ستونی د دې ځای سړی پورته کوي دا د دې ځای راپورته هلکه خره مه کېږه څه عقل وکړه ای سپین ږیری پلار در سره دی ای سپین ږیری سړی در سره دی ای ورور در سره دی ای زوی در سره دی بیا نه پر دا نور لاسونه پړونه یې واچول نو څه ضرورت یې شته والعفاف پاک دامني دې ته ویل کېږي الله رسول ولی الله ما ته پاک دامني را نصیب کړي د الله رسول فرمایي زه کوچنی وم چې کوچنی وم نو په هغه وخت کې د کوچنیوالو بعضې دغه وه دا کپړې مپړې به سره پورته سولې بدن به معلومېدی نو بیا به موږ ډبرې مبرې یو ځای ته دغه وخت شغل و د الله رسول فرمایي وخت ما هم اراده وکړه ما چې دا خپل کپړې را پورته کړي یعنې زما بدن لا نه دی ښکاره شوی خو چې په ښکاره کېدو زه بېهوشه شوم او بیا یو وخت را پورته شو الله نه غوښت چې ستا بدن څوک وویني عایشه صدیقه وایي ما د پیغمبر علیه السلام مبارک بدن نه ولیدی او پیغمبر صلی زما بدن نه دی لیدلی صحیح ما د پیغمبر مبارک بدن نه دی لیدلی خاوند یې و خاوند او دا یې کوروالا وه ابلوز لاړم دا مکتبه رشیدیه لرم چې ورغلم نو دا زما خبرې دلته ښه خوند کوي بیا په ویډیو کې بیا خوند نه کوي هلته کله زنانې اوري کله خور سړی په وشرمېږي دا مولوي صاحب څه وویل نو زه چې ورغلم یو ځوان ناست دی خورا سونې ګوتکې په ګوته دا سپین کالي نه زموږ ته خو دا معلومېږي دا زوم دی په کتاب چې ګرځده هم چیش کوې وایي دغه یې په یو کتاب چې هم واده دې کړی هو واده مې کړی دی هم چیش غواړې دغه یې وایي څه د آداب شادي غواړم دا آداب ټول خو ما سم ووایه نور نه دی د واده د شپې چې کوم کتابونه یا ځوانان خو نه ګرد چاته په رخصت کې پروت دی چاته په موټر کې پروت دی چاته په دکان کې پروت دی شرم وکړه یار وایي دا غواړم نو څه به کوې نو وایي دا به څه وګورم ما لیونی مه کېږه زه به یو توری درته ووایم ویل چې شي مال بتۍ مه لګوه ځه په مخه د ښځې بتۍ مه لګوه وایه ستا کور والا نارې ما ورته څه سونې ګوت کې دې په ګوته کړې ده حرامه ټیکس وایي دا خو نو خالي اوس سر راکړه په زور یې را په ګوته نو خو هلته په زوره و دې خو په زوره نه دا حرامه ده 1000% حرامه ده د جنت سونه به الله در باندې ودرې بیا او دلته بیا ګرځي پیغمبر اسلام څنګه طریقه و ټیک څه توبه ما د ځوانان ډېره خندا راځي